بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورونو، زم حارث خان، تاسو ګورئ روبرټ ټیک چینل. ورونو نن ویډیو دا ډېر ضروری ویډیو دا، خاص ویډیو دا هغه کسان لپاره چې غواړي چې د موبایل د نمبر نه د چا لوکیشن یا ځای یا اډرس یا نوم هر څه را پیدا کړي. صحیح ده ورونو؟ یعنې د یو چا د موبایل نمبر او ته د هغې د موبایل نمبر په واسطه د هغه اډرس را پیدا کړي، نوم را پیدا کړي. صحیح ده؟ حتی کور کلی هر څه را پیدا کی. صحیح ده؟ دې باره کې مې ویډیو جوړه کړې، ډېر ضروري ویډیو ده. ډېر خلک به دا کوشش کوي، ډېر تلاش کوي چې دا به څنګه کېږي، څنګه به نه کېږي. صحیح ده ورونو؟ نو دا به زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې قدم په قدم ورونو ښیم. چینل در سره سبسکرایب کړئ. مخکې نه چې ویډیو شروع کړو ورونو چینل سبسکرایب کړئ. زه به تاسو پوه کړم. دلته راشئ، کله چې تاسو ویډیو دغه کوئ ښه ورونو، دا سبسکرایب ګورئ، سبسکرایب ووهئ او د سبسکرایب نه وروسته څه شی وکړئ ورونو، یو دقیقه وبخئ، دلته تاسو راشئ د سور خط باندې سبسکرایب ووهئ او ویډیو در سره شیر کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. صحیح ده ورونو؟ سبسکرایب ووهئ، نورې ویډیوګانې ښه ښه راځي، ویډیو در سره لایک کړئ چې نورې ویډیوګانې دا ویډیو خلکو ته ورسي او نورې ویډیوګانې وګورئ. صحیح ده ورونو؟ ښه وخت هم نه خرابوم، ځو په طرف د ټاپک چې یعنې د چا د موبایل په نام باسته څنګه موږ د چا اډرس او شی نه را پیدا کړو. هغې نه مخکې درته یو دوه عکسونه ښیم چې یو یې دا دی ورونو، یو یې دا دی. صحیح ده؟ یو یې دا دی. دا چې د عکسونه زه درته ولې ښیم ورونو، دا به تاسو ته اخر کې اندازه ولګېږي. دا دې دپاره درته ښیم چې یعنې زه د مخابراتي شرکت کارمند یم. صحیح ده؟ زه چې دا ویډیو جوړوم په اساس د پروف یې جوړوم، یعنې دلیل راسره شته دی، دغه راسره شته چې څنګه د چا د موبایل دغه پیدا کوي. صحیح ده؟ د ځان نه جوړوم، د ځان نه خبرې نه کوم. اکثره خلک ځان نه یوټیوب کې ډېر خلکو ځان نه ویډیوګانې جوړې کړي. صحیح ده ورونو؟ نو ځکه ما ته داسې دغه شو چې زه مې ویډیو پرې جوړه کړم چې صحیح خلکو ته اندازه ولګېږي چې څنګه د چا د موبایل نه منګه د هغه د لوکیشن اډرس یعنې اډرس او د کور اډرس او هر څه نوم او حتی هر څه را معلومولی شو. صحیح ده ورونو؟ ښه مخکې د هغې نه چې لاړ شو ځو پلی سټور ته. صحیح ده؟ ډېر خلک ما ولیدل ورونو پلی سټور کې ځي، یا که ستاسو آیفون لکه څنګه چې زما آیفون دی سټور ته ځي. صحیح ده ورونو؟ دلته لوکیشن ته اډرس ورکوي، مثلا لوکیشن په نامه ورکوي. صحیح ده؟ وبخښه سپیلینګ مې غلط کړه. ویډیو اخر پورې ورونو وګورئ، تاسو به خپله پوه شئ. ښه صحیح ده؟ لوکیشن نامه چې وګورئ، اکثره خلک ګوګل میپ انسټال کړي، بیا په دې ویډیو جوړه کړې ده. صحیح ده؟ فایډ مای فرینډ آیفون فون ټریکر دا دغه کې په دې ویډیو جوړه کړي. صحیح ده؟ خو زه تاسو ته یو خبره وکړم ورونو، ښه د اساس د معلوماتو او د اساس د تجربې نه درته وایم، ښه د ځان نه خبرې نه، چې دا شی په موبایل کې چې یو سړی غواړي د چا د موبایل نمبر نه یا د چا لوکیشن اډرس یا مطلب نوم دا شی نه کور کلی را پیدا کړي، دا ناممکنه ده په موبایل کې. ښه ورونو؟ دا هیڅ امکان لري. دا چا چې په دې اپلیکیشن ویډیو جوړې کړي دي یا په فایند مای فرینډز اینډ فون ټریکر باندې جوړې کړي ورونو، ښه دا جی پی ایس دی. جی پی ایس مطلب دا دی چې د هغه موبایل کې انټرنیټ وصل وي. صحیح ده؟ او تا سره هم انټرنیټ وصل وي او د هغه نمبر درته معلوم وي او د ایمي درته موبایل معلوموي، ښه هله یې ته معلومولی شي. هغه هم چې انټرنیټ یې کنیکټ وي، چې انټرنیټ یې ډسکنیکټ وي یعنې کار نه وي، انټرنیټ یې فعاله نه وي، ته یې نشي معلومولی. ایمي نمبر داسې معلومیږي، دغه نمبر په اساس یې معلوموي. ښه ورونو؟ دا ګورئ ډیوایس انفو دغه ایمي نمبر دی، دا به یې ورکړي. صحیح ده؟ خو د هغه جی پی ایس به آن وي، یعنې جی پی ایس به هم آن وي، انټرنیټ به هم وصل وي، هله به ته د هغه ځای معلومه شي. هغه ماجرا دی چې انټرنیټ جی پی ایس بند کړي نو ته نشي معلومولی. دا هسې دروغ دی د خلکو ویډیوګانې، دا خلک چې هسې وایي داسې کېږي داسې نه کېږي ورونو. دا عکسونه ما درته ځکه وښودو چې زه د اساس د معلوماتو په اساس یعنې ثبوت درته ثبوت سره ته خبره کوم چې زه خپله کارمند یم، ماته اندازه لګېږي. دا صرف د کمپنۍ یعنې شبکو والا معلومولی شي. صحیح ده ورونو؟ څوک چې په کمپنیانو کې کار کوي یعنې فیکټریانو کې یعنې ټیلیکام بخش کې کار کوي، هغوی صرف معلومولی شي، نور څوک یې نشي معلومولی. امید لرم چې ویډیو م خوښه شوي ورونو. په دغسې خبرو خلکو مه غولېږئ، څوک یې نشي معلومولی بغیر د شرکتونو نه. او را روانې ویډیوګانې زموږ لایک کړئ، چینل لاندې سبسکرایب کړئ، دا ویډیو هم لایک کړئ. که څه کمنټ څه پوښتنه لرئ موږ ته یې کمنټ کې لاندې